बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर چې موږ شروع کړی دي پای کې یو کنډیشن دی هغه د انورکسیا نروسا چې هغه وته ویل کیږي بعضی نه خلک دې ته چې انورکسیا چې دا وته وایي نروسا مطلب نروس سیستم سره چې ریلیټډ دی بده کې انسان کم سوچي هغه بده کې سوچونه کوي چې زموږ ویټ چې هغه غټیږي نو دی کنډیشن دی ویل کیږي انورکسیا نروسا نو څه کوي بده کې چې a person does not eat food پدې کې دا چې یو سړی چې هغه خوراک نه کوي اوس د خوراک ول نه کوي کته څو خیال کوي تاسو د خلکو نو ویلي بعضی نه کسوي زو ډایټینګ بعضی نه کسوي زما چې خېټه غټي وجوهات ډیر شي د خوراک نه کوي خو په دې کنډیشن کې وجه صحیح فیر اف ویټ گین په دې کې دا مرسته چاته نه هغه دا سوچ کوي چې زما چې کوم ویټ ته د زیاتیږي د دې د وجه نو زه خوراک نه کوم نو دغه د ویل کېږي انورکسیا نروسا نو دا کس پتا څنګه پیژنې چې د انورکسیا نروسا دا لاس اف اپیټایټ د ته بلوګ نه لګي د بدون عادت شوی د لوګي سره چې د ته بلوګ نه لګي خو د حد نه سیوا شي نو د به خرابيږي د بخا مخه خوري خود ځان داسې عادت کړی چې د خوراک نه کوي د صد وجه نه کوي د وجه ماته چې وزن چې غټيږي بل بشي چې د ویټ چې هغه بلاس کیږي د ویټ چې مخکې تاسو لیدلې هغه به یو شانی خو لږ ورځې پس چې تاسو ویني د انورکسیا نروسا او د یم د ویټ چې هغه به لاس شوی کازز د دې سړي کازز ډیر شي دي یو زموږ سره د سټارویشن اصل کې مونږ دې ته وایو چې د میل نیوټریشن مطلب دا د جسم لپاره چې کوم غذایت ضروری هغه غذایت د تا په پورا مقدار باندې نه ملاويږي بل ایکسیسیو ډایټینګ او د حد نه سیوا چې د ډایټینګ تاسو ته پته ده چې په دې کې خلک مخصوص خوراک خوري د موټا پند لپاره د وزن سیوا کېدو لپاره کوم خوراک چې هغه پریدي او نور هلکا خوراک چې هغه د استعمالي کې اکثر د خلک دا چل کې په ډایټینګ لوبیا راوالي پای کې کوم سلایسز والے کم بریډي هغه چې د میده کې رینجنج کې په دې لوبیا کې واچي هغه چمچي سر چې خوري یا شین چیز کې هغه سره ډبل روټي خوري یا د چرګ شوروا چې دا هغه چې اصلي استعمالي دغه زوم سره ډایټینګ نه بیا ایموشنل سټیټ مطلب دا دی د ډیر زیات جذباتي کیږي جذباتي مطلب دا دی چې کله خوراک ډیر ویني نه د ډیر زر نور خلک د نصیحت شروع کی چې دا خوراک مکو د سستا وزن سیوا کیږي زودا شي کوم ته ډایټینګ شروع کا دا ایموشنل بیا لاس اف اپیټایټ او د لوګ چې دا غوځم سره چې ورکه شي کله چې د لاړ شي ډاکټر له لاړ شي د ته مسله راشي او د ډاکټر له لاړ شي نو ډاکټر د ته وایي چې تعالی سي چلې نو بده کې کم مرزونه د به ډاکټر ته وایي نو پته کې کم مرزونه اول بسر چې کانسټیپیشن دی کانسټیپیشن مطلب دا دی د ټډو بول کې چې تکلیفي ویټ لاس ډاکټر چې ته وګوري د ویټ چې کمیږي یو میاش مخکې چې د کم ویټ معلوم کړي هغه یو میاش بعد پکې ډیر زیات فرق راغلی لو بلډ پریشر د بلډ پریشر چې هغه لوی ډاکټر ته چې کله دی وایي د بلډ پریشر چې کی د بي بي چې لوی ځکه لوی د خوراک نه کوي دا غي د وجه نه د بلډ پریشر چې لو شوی او refuse to eat food without any reason او بغیر څه د وجه نه د خوراک نه انکار کوي بس د وزن کې دا خوراک نه خورو د سر زما وزن چې غټیږي نو دا قشان بغیر څه د ریزن نه ډاکټر چې دن تاسو کې چې ته خوراک ول نه خوري د وجه بس لته ملي کېږي نه خورم د دې جواب سره ریلیټډ ډاکټر د نور کوېشن کوي نو ډاکټر به خبره ورسي چې د خوراک نه خوري بغیر څه د وجه نه چې نه خوري پټیک د بستړیوالي د مسل چې هغه بستړی کیږي او trying to lose weight او د ډاکټر ته دا سوي چې زه خپل ویټ چې هغه کمومه osteoporosis د هډوکو مسله چې هغه راځي thin and dry hair and skin د چې کوم سرمنده د چې کوم وختدي اوب چې وختو کې به خشکی کیږي کم سرمن چې دا هغه سپین پټونه کوي او چې نه رہی او upset stomach او د معده به د همیشه چې خرابوي ځکه کله چې دی وږي کیږي د هغه وږي باوجود د خوراک نه کوي د هغه وږي کېدو د وجنه سګلینډز دي چې هغه هارمونز چې هغه ریلیز کوي خو د چې خوراک نه کوي نو په دغه ځکه د معده چې د اپسیټ شي ټریټمنټ سره سایکوتراپي مطلب دا دی چې کم کس د ملګری او وړي کې د وکینی د پوګي چې خوراک ستاسو لپاره ضروري دی زره ماشوم جوړو بل فیملی تراپي فیملی ممبر چې دی وکینی د پوګي د خوراک ستاسو لپاره ضروري دی کنه خوري خرابېږي دا غیر علاوه د وټامین د طاقت لپاره وټامین A وټامین D د دې ضرورت دی چې په کوم سيزونو کې دایي په کوم خوراکونو کې دایي نو په کار لاره چې د وټامین A وټامین D د شروع کی دا غیر علاوه مینرالز په کوم سيزونو کې پوتاشیم میګنیشیم او کیلشیم چې د هغه خوراکونو شروع کی او انټیک اف فود ان انجکټیبل فارم
او داسې خوراک چې هغه به انجکټیبل فارم کې مطلب ډیکسټروز تاسو خیال کړئ زیړي په مرض کې خلکو چې د ګلوکوز شاندې چې هغه ورکوي چې هغه ګلوکوز چې د شروع کی د اوبو سره. نو نن مونږ وایو انورکسیا نروسا چې پاک انسان چې د خوراک نه کوي دغه کس چې د لوګه چې دا دون عادت شي لوګه ورکه شي د ویټ چې لاس کیږي وجوهات ډیر دي چې د غذایت نه ملاويږي د ډیر زیات ډایټینګ کوي د چې د ډیر زیات ایموشنل کیږي د لوګه چې دا ورکه شي او ډک بول کې د مسله راځي په سیمټمز کې د وزن چې هغه کمیږي بغیر څه د وجه نه خوراک نه خوري د بي پي چې کمیږي. کوشش کوي چې ما ویټ چې هغه لوز شي دا اړوکو مسله وته راځي او د چې کوم سکین نه هیر دی هغه چې تhin and dry شي او سټمک چې دی د اپسټي. سایکوتراپي انډیویډوال تراپي ضرورت ته فیملی تراپي فیملی ممبر ته ته خوراک کوا وټامین ا وټامین ډي د لبه پکار دي دا غیر علاوه د مینرالز پکار دي او ډیکسټروز چې په کوم خوراک کې شوګري خاص کر کاربوهایډریټس چې د هغه خوراکونه چې د هغه شروع کی په دې پوښتنه نو موږ سره ضرور شریک کړئ چې بیا به کوم صحیح تاسو باندې کمنټ کې ویل شي. ثانک یو ډیر مننه.